بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو اوریدونکو سلامونه او احترامات منئ. نن غواړم دغه د انټرنیټ د نوري فایبرو د افغان بي سیمو د په ټوله کې دغه انټرنیټ قطع کېدلو پیلالو عواملو باندې لنډه خبره وکړم. ځینې انګېرنې دي چې ګواکې امریکا باګرام ته راځي. دا خو موږ مخ خبر کړی هغه زورور ده پر راتګ راځي. باګرام دوی همدې لپاره جوړ کړی و، وسلې و مسایل همدې ته پرېښي وو، طالب یې د همدې لپاره راوستلی و چې دی به دلته خامخا راځي په تفاهم د روسیې و د چین و د ایران دوی ته به سره ګوري چې په ډول راځي. نو د انټرنیټ قطع کېدل د ده باندې کوم اړه نه لري. خلک وایي چې راپورونه خپاره نه سي و، حالات معلوم نسی، څرګند نسی و، تبلیغات ونسی و. دا خبره نسته، هغه په دې پسې نه ګرځي. هغه چې راځي بیا په طالبانو باندې فتوا یې ورکوي چې فتوا یې ورکړه هلکانو غږ وکړه یا ټول صاحب چېرته د جرګې په نوم باندې یو غږ پورته کړه چې دا ګټه لري. بیا دوی نه وایي چې دا ګټه لري، هغه مشکل نسته. مونږ په دې خبر وو چې د موږ برق یا برېښنا له ایران، تاجکستان، ازبکستان له دې هېوادو راتله او انټرنیټ د موږ معمولا د نوري فایبر چې ده دا له پاکستان راتله. هغه ساتلای سپوږمکۍ خو بیا د هند مسله ده، هغه ساتلای خو څوک ساتی هم نسي لري هم نه. خو په ټوله کې دا د غرب په امر، یعنې د امریکا په امر پاکستان ته ویل شوي چې دا پرې بند کړه. دا چې هیبت الله کېناست او فرمان یې ورکړ مشر ده، دا داسې قصې دي. داسې یو څوک نسته په دنیا کې چې خپل ځان باندې یو انټرنیټ قطع کړي. درته وایي دا کار وکړه، کنې بیا سبا نه یې. یا هغه اسناد چې لرم په پنجاب کې په تا باندې په تا فامیل باندې هغه بیا راباسم. دا ټول طالبان ته دا وایي لکه پخوا مجاهدینو ته څه ویلي، ټول تابعدار دي. اوس هم نسي ښودلی. دا ګوره دا کوفیان موفیان دا خلک تللي پاکستان ته، بل چېرته نسي تللی. کوم فیصله چې کوي د افغانستان پاک له حکومت جوړوي څه کوي پاکستان ته به راځي، پاکستان یعنې غرب. نو بنان دوی پرې قطع کړه چې یو فشار هم راوړي په طالبانو او په ضمن کې ویښي چې همدا یو کاغذي کسان دي. دغه پروژه وه، دا هېڅ شی نه دي، دا کوم حیثیت و ارزښت نه لري، دا کوم حکومت ته دولتدارۍ ته دې ته نه دي راغلي. دا پخوا مونږ چې غېدو چې هله مطبوعات یې بند کړل، هله فلان یې وکړل، دا وکړل. دا شیان نسته. دا مسله ښیي او په ضمن کې ملت ته متنفره کوي. مخکې له دې نه چې څوک راسي او اقدام کوي او کار کوي، حکومت بدلوي، یو لاره ځان ته جوړوي، یو لاره ځان ته هواروي، شرایط عیني او ذهني ځان ته مساعدوي، یعنې په اسانۍ سره راسي. هر وار مثلا یو وخت چې طالب یې راوسته، دغه شر و فساد ته ویل، جنګونه کول، خلک یې وژل، ټول ښار یې وران کړ، میخونه یې په سر ووهله، تجاوزونه، لوټ، غلا، چور، څه بې حیثیتي چې وه دوی وکړله. چې پردیو چې افغانستان باندې حمله کړې داسې د ظلم یې نه وه کړی، دا زیاتی او داسې بې شرمه غلا یې نه وی کړې او چور چپالو وژلو قتل ظلم نه لکه دوی چې وکړ. طالب راغی بیا چې کله امریکا ورته چې له بن نه راسي، طالبان ته چې واخلئ قمچینې واخلئ، وایي د خلکو خلک نو وهیه نرو ښځې ورته وهیه، ګیره مادې هم کار درلودو، په سنتو هم کار درلودو، په تخرګو هم کار درلودو، په د هر څه باندې به تلویزیون مات کوه، ویډیو مات کوه، سی ډي مات کوه. دا تپ په تیاره یې کړه. بیا نو خلکو چغې وهلې چې نه کوه امریکا څه یو یهود هم راسي، ماسه پرده هم راسي، دغه خلک ورک یې کړل. بیا تکرار ده. همدغسې جمهوریت کې هم ښه خلک نه راوستل، چېرته چې مفسد و، چېرته چې غل و، چېرته چې خاین و، چېرته ظالم هغه چارواکی و. دا دروغ نه ده. که وایو کوم یو نیم پکې ښه و، هغه هم چې و، هغه هم پرېږده چې دلته بد حالت ته باید دی چارواکي سوی نه وایي، یا یې غږ پورته کړی او یې داسې مشکل شته. لکه جهاني راغی څو وخت وزارت چې ویې کتل عادي به لاړه استعفا یې وکړله، نه د پیسو قصه کوي نه د وزارت قصه کوي. ویې ویلې دلته ټول فساد و، بې صلاحیتي و، دا و دا و شیان یې ویلې. تاریخ ځان ته پرېښوده، هم ادبي و علمي تاریخ پرېښی ځان ته هنري، او هم یې سیاسي ځان ته پرېښوده. مثال په توګه نو مطلب دا و چې دغسې غله و دا ناست و چې خلک ته پوځ یې راغله، ځکه د خلکو د جېبو هم غلا یې کولې، اختطافونه یې هم کوله. بیا دا خلکو ته لږ زمینه مساعده شوله. اوس دا خلک دا کړنې چې ګورو
ټول ملت اوس وایي چې نو امریکا بیا بیرته زر راسه. دغه شرایط په موږ راوستي دي. نو چا راوستي دي؟ دوی راوستي. امریکا نه ملامتوو. چارواکه خدای ده، دومره بې حیثیته بې ظرفیته یې، دومره بې اعتباره یې، دومره ته یو سست مجازه سړی چې هر څه درته وایي، هر ډول درته وایي، هسې ګډېږي. تا ته وایي چې ته انټرنېټ بند کړه یا یې در باندې بندي ته اعلان کړې. انټرنېټ بندېدل ټول هېواد زندان جوړول، ته په تیاره افغانستان سقوطول. تاجران بند شول، تجارتونه چې آنلاین باندې تجارت کوو، بهرنۍ پانګونې شرکتونه چې آنلاین یعنې د انټرنېټ طریقه پانګونه کوله، سوداګري کوله، له منځه لاړه. هوایي الوتکې چارو تللې راتللې، اوس خو سیستم په ډیجیټال ده، هغه ودرېدلې. بانکي سیستم مطلقاً فلج شو. هغه کسانو چې پیسې لېږلې داخل د افغانستان ته، هغه نور پیسې نشي لېږلی، او فامیل هلته بېچارهګان مشکلات پیدا شول. لږ او تنده خلکو ته غیر مستقیم مشکل پیدا شو. علاوه له دې چې خبرونه او مطبوعات د اشر څوک نه اوري، بهر نه خلکو چې کورو ته خپل زنګ وهل، پوښتنه یې کوله، هغه له منځه لاړل. فابریکې په ټپه اوس درېږي. په اداراتو کې کارونه ټول کمپیوټري وو، ټول فلج شول. نړۍ سره د خلکو اړیکې قطع شوې. دوی خو خیر، دوی خو د ملت له وینو پیسې اخلي، سټلایټ نه به رابطه کوي چې امر ته یا بادار ته وایي چې باداره څه خبر ده، څه وکړم. هغه ورته وایي چې دغسې یو بد وکړه، بیا دی به ورته کوي. دا دوی کار خو به وي. خو خپله دننه افغانستان کې ارتباطات قطع شوله. کامرې جوړې شوې د جنایي جرمونو لپاره، هغه له منځه لاړلې. یعنې دوی اوس کولی شي هر دا شپه ورځ هر څه وکړي، هر څه جرمونه او خیانتونه او فسادونه وکړي، څوک څه نشي ورته ویلی. خلک یې خو نه کوي، خلک ځکه دوی سره توپک ده. همدغسې اوس فعلا دغه بعضې الوتکې نظامي یا ټانګونه، دا هم تقریبا ډیجیټال سیستم و، دا هم رادار سیستم، دا هم له منځه لاړل. فابریکې مطلقاً فلج شولې. تجارت او سوداګري فلج شوله. خلکو ته آنلاین درسونه ورکوله د بهر نه، هغه هم له منځه لاړل. یعنې تقریبا هېڅ اوس نن سبا په دې زمان کې ټول سیستم ډیجیټال انټرنیټي و، دا ټول فلج شول په افغانستان کې. دا ولې په لوی لاس باندې دا کار کول؟ علاوه له دې نه چې افغانستان او افغانان یې سپک کړه دې خلکو، تاسې یقین وکړئ چې زه په دې اوس بیخي حیران پاتې یم. پښتانه یې بیخي په بل هویت معرفي کړل. نو هر پښتون ته، هر افغان ته لازم ده چې حقایق ملت ته ووایي، او دا خلک نفرت کړي، تر هغه چې دا فرق پیدا شي د طالب او د پښتون، د طالب او د افغان. ځکه دنیا کې داسې ونه ښودل شي چې افغانان یعنې دا نه، دا یو ډله ده، یو غلامه ډله ده چې نه شرم لري، نه عزت لري، نه حیثیت لري. بې نهایت ما اول وختو کې ډېر کوشش وکړ چې دوی ته نصیحت وکړو، چل وښیو، خبرې ورته وکړو، فلسفې هم تشریح کړې، تاریخ هم تشریح کړې، سیاست هم تشریح کړې. پس ته متوجه شوم چې دا خلک د کار نه دي، دا پروژه ده. بیا مې ملت ته شروع وکړله چې ملت ته دغه موقته اداره چې چلوي، دا پروژه ده. دا له بن راغلی، دغه جغرافیه په ساعت بیرته 5 کاله حدودا کم و زیات په تېرئ، دا یې پروتوکول ده. هغه خلک بیرته راځي چې دا اوس په کوم ډول راځي، څنګه راځي، دا بیا به نورو ویډیوګانو کې تشریح کړو. خو دا خلک پروژه ده. ګوره پیسه مله چاپېږي په همدې جمهوریت په نوم، پاسپورت د جمهوریت په نوم، تذکره د جمهوریت په نوم، اداره دوی موقته ده، خو وزیر سرپرست ده. دې شان حق نه لري. دغه شی بل ډول روان دی، احتیاط کوئ. خو په خواشینۍ سره مشکلات شته. لو خلک چا سوال وکړ چې که امریکا راسي حالات څنګه کېږي، ښه کېږي، خرابېږي؟ وروره ما مخکې درته وویلې او ملت ته هم وایم، دلته کوم انجینر یا معلم نه راځي، نه استاد نه پروفیسر راځي جوړولو کې. پوځ راځي، جنرال راځي. جنرال دنده څه شی ده؟ جګړه. متاسفانه په خواشینۍ سره داسې ډګر د څه سیالۍ او نور کېږي، دا بله مسله و. که انجینر را روان و، پروفیسر را روان و، استاد و معلم را روان و، کاسب را روان و، بیا موږ ویل دی هغه ته جوړولو ته او کار ته راځي. خو د پوځ دنده بل شی ده. دا یو وخت کې ما دغه 20 کاله مخکې هم دا تلویزیونو کې
همدا خبره کړ چې جنرال راغلی ده احتیاط کوئ اوس هم پاوز راځي دا چې موږ تا باندې کار نه لرو په باګرام کې به دا بیا جدا مسلې دي چې کار نه لري دلته ور راځي د باګرام پارک ما په نورو دوګانو کې تاریخچه دغه تشریح کړله ضرورتونه هم تشریح کړه اوس نه دغه مسله وخت چې دی انټرنیټ دا شیان قطع کېدل کرا برق هم شاید قطع کړي برېښنا کرا پیسې پې قطع کېږي دا خلک داسې کوي چې نور دوی چیغې جیږي سي یو وخت دغه جمهوریت خلکو ته موږ ویلې چې تاسې د امریکا به تر اخره نه او دا پیسې به تر اخره نه تاسې او سیستم ته نظام ته کار وکړئ د خپلې بقا لپاره هغوی فکر کوي چې امریکا ده او ډالر دي او بس نو دمبوري دي غږوي په شمال کې او بس هلکان به ګډو ساتي به یې خلاص نو غوښې دي پلون دي غصب ده همدا خبرې دي او پکول ده یو وخت کې داسې وشرمېدل چې ویې تښتوله اوس پراته دي هلته چغې وهي چې نسي کولی دغه خبره مونږ طالب ته هم وکړله چې دغه حالت دغه غوښې خوړلو دا خېټې غټېدلو دا وادونه ښول او دا موټرو دا قصرونه دا چکر ستا بنۍ د بېګناه خلک مو غولول د وی په هډوکو په وینو باندې دا واخیستله یو نظام ته سیستم ته چې ته کار وکړئ حتی هغه وخت باندې چې راسه روس او چین سره ایران سره رابطه جوړه کوي په ډول باندې که اجازه نه لري لاړ شي پټ سیاست وکړي نور کسان پوه کړئ چې هغه لاړ شي کادر ته وکړي نړۍ سره اړیکې جوړې کړئ رابطه جوړه کړئ د منځګړتوب سیستم ورته جوړ کړ چې راځي تاسې د نړۍ سره اړیکه جوړ کړئ خپل امریکا سره بل سره په دې باندې فکر کوه چې نه موږ یو نه صاحب امریکا ماته کړه امریکا د پلار نسي ماتولی ته یې مات کړی واضح درته وایم امریکا را دفاع نه کوم امریکا چې خو تر اوسه امریکا په ضد غږېږم ماتول د ساده نه ده نه روس چین لري چین هلته په دې عظمت باندې هلته خپل ټالنټ نږدې ورکتلی نسي هلته په سور اور ورته په اوکراین کې روس ته بل کړی چې د دنیا خبره کې هغه څه کولی نسي امریکا مې مات کړ په چیش دې مات کړ امریکا څو وخت جنجال ولاړه شاته کېناسته لږ مصروف سه او تاسې پرېږده زه د خلکو سره ما سره شل کاله جګړه کړې ده زه به څه دي پرېږده چې تاسو نه بیا پورته الوتل شروع کړله یو انټرنېټ یو غږ یو کسې باګرام درځمه ټول بیادبي دې معافوي رنګونه هم زیړ کړي وو اوس در باندې انټرنېټ قطع که سبا ته پیسې بل قطع کې بوله همداسې په یو څاپېړه درته وایي ورکوي دغه لپاره به تاسو کار کړی وای تاسو ملت باید خپل کړی وای تاسو په خلکو لاس کش کړی وای اوس څه کوئ صحیح ده سیستم زه خبر یم چې تاسو ته ډېر غرض نه کړي ماره ملت نه خو بیا نه پرېږدي تاسو خو صحیح ده سپین ږیري په کورو کښېنه ځوانان به یې په سیستم کې کته پورته به ګرځي عسکر نو به جوړي ږیرې میرې به صحیح اصلاح کوئ دا شیان به کوئ اما ملت خو پیژني تاسو څوک یې څه کړي دي لکه شر او فساد ته دې راسي ته ملت څه ورسره کوي دا خو ملت خو ورته ګوري داسې خو نه چې نن توپک همیشه تا سره ده دا توپکونه ډېر کته پورته سوله کومونستانو سره اوسه په زیرپاني کې به راوتلی او خلکو باندې پټۍ کولې کوڅه کې به ولاړ اوسه عام خلک پکې ډارېدل بیا صاحب دا پکول والا راغلل د شر او فساد راغی صاحب دا وه هغه وه توپک د سر لاس کړو هغه ته ډارېدل بیرته بیا جمهوریت راغی دا پکول مکول دا نور خلک چې چا ظلمونه کړي دا پټ ګرځېدل اوس ته راغلی صاحب هغه خلک د جمهوریتان د ظلم شروع کړی ده سبا بیا دا توپک هغه ته ورځي بیا به ته چېرته ګرځي خو دا شل کاله څه رقم پټ ګرځېدلی خپلې کلي ته تللی سي خو موږ هم د دې افغانستان د ګوټ بلس یو په دې پېدلو که چا ظلم کړی څنګه و او څه رقم به مرداراو بیا بېرته چېرته بالا دې نه خو بیا دا خو د تر اخر د عمره خو دا نه وي چې بس ډلې دي توپک دا ویشتل دي دا خبرې ما ډېرې تاسو ته وکړلې لنډه دا چې انټرنېټ قطع کېدل فشار ده متاسفانه د همدغو چارواکو لاسه ده د اوسني طالبانو لاسه ده که شر او فساد بېرته راځي د دوی لاسه را ده پخوا هم داسې تبادله سوله صاحب د ده لاسه به هغه راته د هغوی لاسه به دی راته دا قصه روانه ده بینان ټول ته پکار ده چې ملت باید نور هوښیار اوسي ګرچې ملت یو څه چې هوښیار دي یو څه نفر او څو چې غږېږي نور متواخي زه نه غواړم د ملت په هکله باندې ډېر بحث وکړم چې جګ سه یا څه وکړي غږ وکړي دا همداسې پرېږدئ چې څاپېړې وخوري که کوم وخت کې خدای پاک دوی راویښي دوی نه ویښېږي
دی اوس هم زنده باد مرده‌باد تاسې ورسئ مطبوعاتو ته اوس هم هغه پخوا چې نورو ته د پاکستان ویلې نن خپله ناست پاکستان کې پاکستان بېرته بیا حکومت خوري جوړ کړي هماغه پسې هم دی اوس روان ده 2 نفره ساته او ټول هغه لوچک دوکاندار دلته موږ یې پېژنو ټکسیوان دوکاندار بیکاره بد اخلاقه بدتمیزه هماغه څو کسان تللي هغه اوس راځي موږ په سرنوشت دوبه کوي پاکستان بیا ناست هغه جوړوي هغوی نه کادونه جوړوي موږ ته دا د هر یو سوانې ما تو سوال وکړئ زه د جواب درکوم دقیق تشریح کوم چې تعلیم څه شی ده وظیفه څه ده کار څه ده اخلاق څه شی ده پوهه څه شی ده او څه غواړي څه نه کوي هغه کسان هلته تللي دي بیا په اسلام آباد کې ناست دي بېرته له پاکستان یا وره د دوی نیکه رباني نه غږي راغی وطن یې چور لوټ کړ طالب د غږي راغی دغه حال ده نو تاسو فکر وکړئ بیا دوی تللي دي هلته هغه ته زارۍ کوي چې ما ته حکومت جوړ کړه په هر صورت باندې هغه موږ څه کوو د طالب له لاسه ده هر څه چې کېږي طالبان لاسه ده که امریکا هم راځي طالب راولي ابل وارن ته راوسته حقیقت به ووایو همدا یې کېنه د اسامه په نوم باندې مثلا معامله یې سره وکړله بالغه بیا دا یې وتښتېدل اشغال ته یې پرېښودو خپله بیا پاس انتحاریان یې کول هلکه انتحاري ولې کوي ولا ځان قربان ما دلته قربانه څو تښتلې خو خیر دوی بیا دلایل ځان ته جوړوي مونږ ټاپې وهي ځان ته دلایل جوړوي دا قانون دي د پلویان هم چې کېني اوس هله سکولر هله کومونیست هله یهود هله جاسوس هله فلانې هله فلانې هر څه چې وایه وایه حقیقت اوس ملت هغه په سترګو ویني هر څه ویني مکتبونه پیل که مکتبونه ما همدا چې اوس یې نه پیلې هغه کې اجازه نشته لیست ورکړل سوی ده له دوی نه دا سلسله روانه ده نو بنان په دې کې کوم تغییر او تبدیل څه شی نه راځي نو په ټوله کې خبره زموږ همدا وه نازو ملګرو چې یو څو ورځې صبر وکړئ تغییرات را روان دي امریکا راځي باګراند ته هر څه چې کېږي که امریکا راځي که تغییر راځي که شر و فساد راځي بیا نو مسؤلیت طالب ده او جګړه که راځي جنګ که راځي مسؤل هم دوی دي دا سوله موله چې یو څو وخت دوی جنګ نه کوه جدا خبر ده نو ما مشکلات شته شاید لږ نور هم زیات شي نور هم فشارونه راځي په افغانستان کې فی الحالات کې د دې لپاره چې زمینه مساعده شي چې خلک راسي او دا خلک ورک شي یو تغییر راولي ځکه دوی ډېر مغرسۍ وو ښکر یې لږ لږ ښکر خو نه ده تر بعضې لږ لږ نور هم اره کړله ومن الله التوفیق ستاسو ورور عزیز معرج